د دې وخت اهم خبر تاسو له درکوو. حکومت د پیټرولو او ډیزلو په نرخونو کې په لویه کچه باندې اضافه وکړه. د پیټرولو قیمتونه یا نرخونه 130.30 پیسې نوره اضافه په دې کې وشوه. دارنګ دې وخت کې 458 روپۍ باندې به پیټرول یو لیټر چې کوم دی نو د هغې نرخ وي د دې نه وړاندې. او په ډیزلو کې هم دارنګ ښه لویه کچه باندې اضافه شوې ده. 520 روپۍ باندې به د ډیزلو پر لیټر وي. ورسره تاسو ته دا هم ووایو چې موټر سایکل سوار چې کوم موټر سایکل چلونکي کوم ملګري دي نو هغې دپاره 100 روپۍ سبسیډي اعلان د حکومت لخوا شوی دی. سبسیډي نه مراد دا دی چې فرض کا د پیټرولو یو لیټر قیمت چې کوم دی دا 458 روپۍ وي نو موټر سایکل والا ته به 358 روپۍ باندې لیټر میلاویږي. باقي 100 روپۍ چې دي نو دا به حکومت په خپله باندې ادا کوي.